د سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نظامی شورا په ځانګړي ناسته کې د مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو د امنیتي وضعیت د لا ښه والي په موخه لازم تدابیر ونیول شول. دغه ناسته چې جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پکې د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، د شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی، د شیرزاد او اسارک ولسوالانو امنیه قومندان، سرحدي پولیسو عامه نظم او همغږۍ مرکز قومندانانو، ملي امنیت ریاست مرستیال او یو شمېر نورو ګډون کړی وو. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف خیل او د شیرزاد ولسوال ملک حسن د اړوند ولسوالیو د امنیت د خوالي په مخه خپل وړاندیزونه د حل په مخه شریک کړل، چې پر یو شمېر د مسؤلینو له لوري بحث او پریکړې وشوي او یو شمېر نور به ژر د امنیه قومندانۍ له لوري حل شي. ننګرهار والي په مشرۍ د نظامي شورا غړو د چپرهار ولسوالۍ د امنیتي وضعیت د خوالي په مخه جدي بحث او په کامي ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د نوو پوستو پر جوړولو هم پریکړې وشوي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د امنیتي منصوبینو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي امیر انجینر ګلبدین حکمتیار د شتون پر مهال یې بشپړ او لازم امنیتي تدابیر نیولي وو. هغه همداراز د وسلوالو طالبانو د منځه وړلو له امله د کامي او خوږیاڼیو ولسوالیو د یو شمېر ولسي وګړو د میړانې څخه هم ستاینه او قدرداني وکړه. نوموړي امنیتي منصوبینو ته جدي سپارښتنه وکړه چې د چپرهار، حصارک او شیرزاد ولسوالیو لپاره جوړ شوی تدابیر ژر تر ژره عملي کړي او همداراز یې په اچین ولسوالۍ کې پیل شوي د حمزه عملیاتو د لاګړندیتوب لارښوونه وکړه. هغه ډاډ وښود چې ژر به د داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو د ساتنو په موخه د امنیتي بیزونو د جوړولو چارې پیل شي. د دې ناستې پر مهال په ګڼ شمېر نورو مهمو امنیتي موضوعاتو بحث او پریکړې وشوې.